دا ماشوم ته بندوا ما چې دا ته په خپل نظریاتي سرحداتو کې بند کړې. ما ورته وی چې بچي یو شی جوړ شه چې څه شي جوړېږي خو یو شی جوړ شه. باچا خان د پښتو څانګې د مشر په حیثیت زه دا وخت د پښتو څانګې مشري نه کوم. او دویمه خبره دا چې حنیف خلیل صاحب چې کومه خبره وکړه چې پښتو ډپارټمنټ په باچا خان یونیورسټۍ کې نشته، هلته چې کوم سنډیکیټ چې کوم فیصله کړې ده هغه پښتو ډپارټمنټ انډر امبریلا اف پښتونخوا سټډي سنټر. نو دې مقصد دا دی چې هلته اوس په پښتونخوا سټډي سنټر کې دننه اردو ډپارټمنټ هم دی، مونږ دوه ډپارټمنټ. نو دا زموږ ویژن د فضل رحیم چې دا و چې بنیادي طور دې ته کېدای شي مونږ هند کو ډپارټمنټ هم کولاو کړو، مونږ بل هم کولاو. نو پښتو ډپارټمنټ هلته موجود دی. زه نه پوهېږم چې ما سره به وخت څومره وي، خو دا چې ما ته چې کله هم بختراوان صاحب یا بل چا غږ وکړو بیا په هغه ورځ په هغه ساعت به زما خبرې بس وي او زه به خپلې خبرې اوس شروع کړم. اصل کې نصاب باندې خبره چې کېږي نو دا نصاب چې څومره هم زموږ پریکټسز شوي دي په دنیا لیول باندې، پاکستان په لیول نه ټولې دنیا په لیول باندې چې څومره هم پریکټس شوی دی، دا د ریاست د سوپر سټرکچر انفراسټرکچر دی. ریاست یو سوپر سټرکچر لري. هغه سوپر سټرکچر چې د دې کم مونږ چې د ریاست کم تصور دی، د ریاست چې کوم بیانیه ده، د ریاست چې کوم نظریه ده یا نظریاتي حدود دي، هغه څیزونه او هغه سوپر سټرکچر لري. او هغې دپاره نصاب چې کوم دی دا داسې انفراسټرکچر دی څنګه چې پولیس دی، څنګه چې عدلیه ده، څنګه چې زموږ پوهنتونونه دي، زموږ کالجونه، زموږ ادارې دي، دغه رنګې نصاب هم د دې انفراسټرکچر برخه ده. عطا صاحب چې کومه خبره وکړه چې موږ د ماشومانو نه څه جوړوو، نو دا بنیادي طور سوپر سټرکچر اول نه فیصله کړې وي چې موږ د ماشومانو نه دا جوړول غواړو. هغې فیصله کړې ده چې زه یو طالب جوړول غواړم، بل زه مترقي روشنفکره یو کس جوړول غواړم، او هغوی دا فیصله کړې ده چې دا په یوه ورځ په خپل کور کې سره نښلوم. نو دا کار یې د چا نه اخیستی دی؟ دا د انفراسټرکچر نه اخیستی دی چې کوم زموږ نصاب دی. نو په دې نصاب کې مونږ ته هغه څیزونه خیلي دي، هغه یې راته ایښي دي چې مونږ به دارنګې یو قوم جوړو چې هغه به یو متشدده قوم وي، هغه به یو داسې قوم وي چې هغه به نه به خپله حافظه هېروم، زه به داسې تاریخ، زه به داسې نصاب ورته ښایم چې دوی ته به خپل نیکونه، خپل اتلان نه وي یاد. نو دا خو زموږ سوپر سټرکچر اول نه فیصله کړې ده. اوس د نصاب د ماهرینو چې کومه رایه ده چې نصاب چې هغه ماهرین دي، هغه د سوپر سټرکچر برخه نه ده. سوپر سټرکچر په بچو جرنل ناست وي نو هغه به فیصله کوي. انفراسټرکچر چې څوک ماهرین دي هغوی څه وایي؟ هغوی وایي چې نصاب باید هغه څلور څیزونو ته ډېره دغه اشاره کوي. نصاب دی یو داسې څیز وي چې ماشوم ته یوه منظمه او مستحکمه لار ښیي، منظمه او مستحکمه لار دی ورته ښیي. نو مقصد دا دی چې دا ماشوم د سوپر سټرکچر ته دا ویل غواړي چې ته دا ماشوم ایساروه ما، دا ماشوم ته بندوه ما چې دا ته په خپله نظریاتي سرحداتو کې بند کړې. دا زما نظریاتي سرحدات دي، دا کتاب به وایې او دا به نه وایې او دا څیز به ریسرچ به په دې کوې او په دې به نه کوې. دا نظریاتي سرحدات دا د نصاب نه ختمول پکار دي. دا سوپر سټرکچر چې کوم پالیسۍ دي باید چې زموږ په انفراسټرکچر کې هغه نه وي. دویم هغه څه په ډېر ایماندارۍ به خپل ماشوم ته دا احساس ورکول غواړي چې دا تا چې کومه لار خوښه کړې ده. په ډومبي سیشن کې په ډومبي دغه کې ورته وي چې منظمه او مستحکمه لار د دې خوښه کړي. په دویم کې دی وایي چې په ډېره ایماندارۍ دا نصاب باید ماشوم ته دا احساس ورکړي چې د تا چې کومه لار خوښه کړې ده دا 100% صحیح ده، دا مکمله صحیح ده. ځکه چې دا نه چې استاد به ورته وایي چې یاره ته دا سبجیکټ واخله، ته دې لار ته لاړ شه. پلار به ورته وایي چې ته دې
دغه تلاړ شه ریاست به ورته وایي چې ته دې تلاړ شه نه چې دا منظمه لار چې کومه ده چې دا اطمینان هم نصاب د تورکی ماشوم ته چې دا بالکل ټیک ده ځکه چې زمونږ په دغه کې چې کم لیکس دي په نصاب کې اب بنیادی لیکس دا دي چې روزانه زمونږ ماشومان لارې بدلوي زما یوه ماشومه ده یوه خدا ده یوه بله ده وړه هغه کله اول ماته وایي چې زه پایلټه جوړېږم بیا یې راته ووایي څه موده پس وایي چې زه وکالت کوم بیا یې څه موده پس یې راته وایي چې زه فلانی شی جوړېږم یار آخر کې یو ورځ یې راته وایي چې زه سینګره جوړېږم بل ورځ یې راته وایي چې زه ډانسره جوړېږم ما ورته وایي چې بچیه یو شی جوړ شه چې څه شی جوړېږي خو یو شی جوړ شه مقصد دا دی چې زما د واړه ماشومه روزانه د خپله فیصله ولې بدلوي نو دا په نصاب کې لیکس دي چې هغه ته نصاب دا احساس نه ورکوي چې دا تا چې کومه لاره خوښه کړې ده دا 100% ټیک ده نو دغه یو څیز دی دریم څیز چې کوم دی نصاب به بدلیدونکي حرکیات لري ډاینامیکس به لري هغه به خامخا ډاینامیکس لري اوس هغه ډاینامیکس څه دي زمونږ پریکټسز څه دي زمونږ پریکټسز دا دي چې ډاینامیک چې مجاهدین زه جوړول غواړم نو زه به ډالر راوړم او هغه په نیبراسکا یونیورسټۍ ته به څو پوهان بوزم او هلته نه به زه تیار نصاب راوړم دا زما ډاینامیکس ښایي موږ ته دا ډاینامیکس نه دي دا خالص سوداګري ده دا خرڅول دي نو دا ریاست چې کوم دلته موجوده زموږ پریکټسز دی هغه د ریاست د خپلو قومونو داسې قوم جوړول غواړي چې هغه زه په نیبراسکا یونیورسټۍ په نصاب باندې په خلکو وپلورم په خلکو یې خرڅ کړم نو دغه د ښه بس زما ټایم پاتې شو مننه